پلاره دې خوا راوګوره، و پلاره دې خوا راوګوره، تا ته ویم سوی په منګوله د غوږونو پردې دې راله وشلولې، رووایه سکون خو نه یمه. تنبل غوندې دا کله دې نه دی چې کوم شي صبر کوي. ښه پلاره دا راته ووایه چې څنګه یې؟ څه چرګه یې؟ چرګه دې چاته ووایي؟ زه اوس یا پلاره نو په کومه طریقه دې پوه کړم، دا چې ګله ستا تپوس مې کولو د څه شي جوس دې کوم ظالم چرګې نو ورشه دا جوس راوړه که نه نو چې وڅکو زره ته وې جوس مې کوم. پلاره جوس نه تپوس مې کوم، تپوسو په کومه طریقه دې پوه کړمه. و چپ کړه په منګوله زه سکون خو نه یم لږ ورو ووایه که نه نو. و پلاره دا راته ووایه چې ستا د عمر څونه دی، بې نیټې بوډا شوې، غوږونه دې هم کمزوري دي، ماغزه دې راله شنه کړه او هر ټایم بېبي دا چشمې لګې. چپ کړه بدبخته غونډه ګیله، زه بېبي له چمچې نه لګوم، زه دې د بېبي نه څه یېرېږم اوسه. و پلاره لیونی دې کړمه، ماغزه دې راله خراب کړه، دا غوږونه دي که دا څه دي، ډېره د جومات د سپیکر یې راوړه غواړي. بېبي راوستل غواړي؟ نه داسې ونه کې ما خو ستا داسې ټول ډوله ګپ مې درسره لګوم. اوف تباه و برباد دې کړمه پلاره، ماغزه دې راله شنه کړه، بېبي راویستل نه وایي، لوډ سپیکر یې راوړل غواړي. یا خدایه پاکه دا سم چپ که په منګوله چپ که بس دی، د سکون خو نه یم لږ ورو ووایه که نه نو. زه اوس راشه که تودېږي، دا دې لا خبرې اوري، چې دا خبرې نه اورېدې نو بیا خو بغیر د لوډ سپیکره نه ډېره ګرانه وه. سړی که د داسې بدې مرۍ کړي، داسې زور یې نشته، دا خپل نظر باندې یې خراب کړه، مړه مستې مړه غله کېنه. ښه نور مې دې مخې ته کېنولې، ګوره ماغزه دې راله خراب کړه، ورک شه ځه. بس لاړمه پلاره، ماله دې ماغزه په کشو راوکنل، بس لاړم درنه سر دې راله تباه کړو.